السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو، یو موضوع چې زړه مې دی خبرې پې وکړم او په دې کې د تعصب نه پاک، د قوم پرستۍ نه پاک یو مسلمان، یو په دین باندې پوهه کس چې دیني معلومات ورته وي، هغه رڼا کې په دې موضوع باندې خبرې وشي انشاءالله. نو زه وایم چې هغې کې به خیر ډېر وي. او زما مقصد په دې کې دا دی چې د بدګمانیانې او غلط فهمیانې د من نه لرې شي او یو داسې صفا ذهنونه زموږ جوړ شي چې یو بل سره مینه محبت وکړو. هغه دا د افغانانو شلل دی او دغه موضوع ده. جانبینو طرف ته نفرتونه ډېر دي محترم ورونو، او زه ارمان کوم کنه چې کوم د یورپ خلک دي او هغو یونین جوړ کړی دی چې بس یورپین یونین کې ته شامل یې، هغه که د هر ملک کې، که هغه د نیدرلینډ او که هغه د بل ملک کې مثال هنګري، هر ملک ته بل ملک ته تتلی شي، نه د ویزې ضرورت شته، نه د بل شي ضرورت شته، صرف یو آی ډي کارت دی. همدغه یو پیسه ده په اکثر یونین کې چلیږي. ملکونو کې بارډر یې داسې جوړ کړی، صرف یې یو خط یې کش کړی چې دا خط د یو کور په منځ کې دی، بل کور یې مثال یو ملک کې راځي، یو په یو ځای کې راځي. دا داسې د امن یو ماحول زموږ په مسلمانانو کې نشته دی. موږ دعوه هم دا لرو چې موږ ورونه سره یو، نو څنګه ورورولي ده محترم ورونو. دا خبره مې دې پورې وکړه چې چابل اوس تقریبا د 8 د اپریل شپې تقریبا 12 بجې وې، او زه مخکې هم دا کوم چې کډوالان تلي تورخامه پورې هم زه تللی یم، د هغو سختیانې ما لیدلي دي. نو ما لیده تقریبا د شپې 12 بجې وې او په یو ګاډي کې دا کورنۍ چې مثال بار کړی او روانو، نو دا کوم سړیان چې وو هغه بره داسې تکلیف کې ناست وو، لږ ځي کې ځان دا کړی او ماشومان یې لندې کېنولي وو. نو زما ذهن ته دا سوال راته چې موږ خو دا دعوه لرو چې موږ مسلمانان یو، هلکه مسلمان د مسلمان ورور دی، نو ولې د یو ملک نه ته یو کس شړې، هغه کس چې تا خپل هغه ته خوش آمدید ویلی او د نن نه 45 کاله مخکې څه وجه ده؟ ته خو وایې چې مسلمانان سره ورونه دي. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا اله الا الله. نو د دې پاکستان کې چې کوم خلک راغلي دا خو اکثره مهاجر دي، د انډیا نه راغلي، د کراچۍ خلک وګوره، د پنجاب هغه کوم انډیا سایډ پنجاب چې د هغه ځای نه راغلي. نو ولې یو مسلمان سره داسې یو رویه وشي؟ دا خو له پرېږده، هغه ولې د هغه اسلامي اړخیزه سایډ ته پرېږدم. دا خو د یونایټډ نیشن هغه اصول هم چې سړی مني چې زه که د یونایټډ نیشن ممبر یم، یو کس په یو ځای کې 40 کاله تېر کړه، 45 کاله تېر کړه، د هغه ماشومان چې 25 کاله شو، ته هغه ته وایي چې وځه. دا وتل هم زه مسله به نه وي، خو د هغه خلک دي عموما غربا چې په کیمپونو کې دي، که د شمشتو کیمپ دی، که نور کیمپونه دي، په هر ځای کې مثال پاکستان کې هم ځای کې چې خواره شوي دي، غریبانان دي، دوی لپاره دا مشکل دی. هغه ګاډي کري هغه دپاره مشکل ده. ته هغه ته وایي چې ووځه دې ځای نه، 40 کاله 50 کاله. بل کس مې پکې ولیده، هغه پنجابي ویلي و، زه نه پوهېږم ځکه په پنجاب کې زه غټ شوی یم. وایي موږ دومره ترحم نه کوو، دومره موږ کې هغه انسانیت نشته. اسلام خو زه لرې خبر، ځکه هغه که موږ کې وای نو دا کارونه به همداسې نه کول. نو دومره موږ کې ترحم ماده نشته چې ولې زه دې ځای نه دا وشړم. ښه ګیله دا ده چې لکه دا افغانان دي او دا دلته راځي او نمک حرامي او فلانې او دا. زه وایم چې دا خبره به داسې ون سایډډ سټوري د خلکو خبره. ګوره خبره که موږ راواخلو هغه د روسیه جنګ ته او د پاکستان څومره جنرالان چې وګورې هغوی وایي دا موږ چې کوم په افغانستان کې دا کوم جنګ شوی دا د پاکستان د بقا جنګ دی، ځکه که روسیه راوښتلې وه دې پله خو دا ځای هم نیوه، دا خو د بقا جنګ و. هغه وخت کې ته هرکلی خلکو ته وایي چې راشه او بس خوش آمدید تاسو ته، ستا د بقا جنګ چې یو کس کړی ته هغه په داسې طریقې سره هغه ټریټمنټ دا به کړي. ګیله د افغانانو څه ده؟ ګیله دا ده د ډبل فیس پالیسي د دې حکومت، د ډبل فیس. هغه خلک چې ملک خرابوي ته هغه سره دوستي کې، هغه خپل انګړ کې غټې او هغه ته پناه ورکړې. ته چېرته کیدی شي ته زما دشمن هغه ته پناه ورکړې او زه دې تا ته دوست بیا مخاطب کړمه؟ دا خو کیدلی نه شي که نه. او د دې خپله هم شاهد یم، دا موږ لیدلی دي. هغه د روسیانو ټیم نه راواخله، مجاهدین برای نام تنظیمونه یې جوړ کړي وو، دلته به اوسېدل، دې نه مطلب هغه ځای به یې خرابه. بیا طالبان چې راغله هغوی کې هم دا کار و، امریکن چې راغله هغه کې هم دا کار، کوم چې مخالفین هم دغه ځای کې اوسېده. موږ خپله د امارت سره ډېر کار کړی دی، اسلحه او دا بچو هم دغه ځای کې به پیک شاپله به اوښتله. سوال لا دی چې هغه خلک به تا نه نفرت نه کوي، ولې زما ملک خرابوي؟ څه وجه ده؟ که ته د جهاد نوم یادوې که نه چې جهاد دی او فرض جهاد و، خو لکه دا خو ستا په دې روډونو باندې دا سپلای کېدله چې سپلای بنده شي، هغه خلک به خپله بس هغه ځای نه وتښتي. نو سپلای خو ورته تا کوله، همدغه جیکب آباد نه به بمباریانې کېدلې. دا خو ګیله هم دا ده، مین ګیله دا ده. خلکو زما ګیله خو واوره ته زه ګیله څه لرم؟ دا ډبل فیس پالیسي چې ده، دومخې پالیسي
لکه ته زما ملک خرابوي، ولې خرابوي؟ دې کې به زه د خپلې لیدي سم یاد کړم. زه یو زمونږ ملایانو کې راځي، هغه سره یو ځای کې ناست وم، نو پنجابی و، هغه تو بولے اگر کچھ کرنا ہے تو افغانستان جا کے کرو. مال چې ادھر کیوں کرو، وہ بھی تو اسلامی ملک ہے. نہیں ادھر اکثریت لوگ حامد کرزی کو نہیں مانتے. مال دیتا اوس ګوره اکثریت نه مانتے، ته بس هلته یو مسلمانان به وژني. اوس ګوره دې ډبل فیس پالیسي ته چې ته راځې زما ملک خرابوي، دا نفرت چې د افغانانو پیدا شوی دې وجې نه پیدا شوی. هغه وایلو کې خدا نه و، دا خو مینه محبت و چې دا وروسته پوه شو چې لکه دغه خلک راځي همدغلته ټرین شي، بیا زما ملک دې ته رالیږي نو ته زما کوڅه پې خرابوي، زما سړک پې خرابوي، زما مسجد پې خرابوي، زما مسلمان ورونه وژني. څنګه به زه مثال ستا په مقابله کې د انډیا خلکو ته لاس نه ورکوم؟ هغه راځي مثال ما ته، موږ دا هم نه وایو، هغه هم منافقت کوي، موږ پوهیو د هغو په منافقت باندې. خو حتما زه خو به هغه ته خوشحالېږم چا سره چې دین نه، هغه به همدې ته ګوري چې ګور راځي هغه ما ته مثال سفارت جوړوي، هغه راته یو کویه جوړ کړه، دا جوړ کړه، او ته زما مکتب او زما هر څه خرابوي. زما په زړه کې به ستا په خلاف ګیلې نه وي پرتې، دا ګیله خو مې حق ده، ته ما ته د ګیلې حق هم نه راکړې. دې باندې که څوک نه پوهېږي، موږ خپل د امارت سره یو 5 شپږ کاله دې کې منډې وخلي، دوی دا ډبل فیس مونږ لیدلی دی چې دلته هر څه چې کوې بس کوه هغه طرف نه. ولې دا خبره وشي؟ ښه دې زمانې سپلای کېږي، هېڅ خبره نه، اول ته چې لاړ شي هلته جهاد فرض شي. هغو دا ګیله په همدې باندې ده. ښه دلته چې دا خلک راغله په 1984 کې 80 خوا او شا کې، داسې خو نه وکړن چې د ملک لکه د یورپ په شانتې دوی ته چایلډ بینیفټ یې بیل ورکړه، هاوزنګ بینیفټ یې بیل ورکړه، او کورونه تیار جوړ چې راځي دا هم کورونه شي لکه یورپ کې چې کېږي که نه، دی ورکړه، هغه په دې حکومت باندې بوج و. دا خو هغه خلک چې راواخېسته شړې پې ابادې کړي، دا د شمشتو او دا فلانی کیمپ دا شړې وې ابادې وې چې هغه کې زه وایم چې هغه څاروي هم پکې نه اوسېدل. دا خلک راغله په خپل محنت سره. ولې دې خلکو باندې دا ځای بوج شي؟ مثال که مثال ستا په هیلث سنټر باندې تا هغو ته کوم فنډ مختص کړی وي، بیا هم یو کس ویلي ګیلم بیا د هغوی دا ده چې ګوره په زما په سر باندې خو تا د یونایټډ نیشن نه څومره فنډونه اخیستي، زما په سر باندې خلکو یې وایي پیشو ښکارم چې کوي د الله رضا د خاطر یې نه کوي. نو دا خو د یونایټډ نیشن فنډونه وو، دا د امریکا چې کله روس په خلاف و هغه وخت کې هغه شټینګر او داسې نور مددونه چې ملاو شو، دا اوس چې تاسو سرچ کوئ ډېر زیات مدد په همدې مد کې ملاو شوی دی، د وار اون ټیرریزم. نه دا ګیلې دي چې لکه ګوره زما په سر باندې پیسې درته ملاو شو، تا خو زه لله فی الله نه یم ساتلی. ولې تا 40-50 کاله دا حتما دا ګیلې دا په زړه کې راځي. زه خلکو ته وایم چې څوک دې قصو نه خبر نه وي، حتما په دې زړه کې به زما ستا په خلاف بغض را پیدا کېږي، ته زما ملک خرابوي، زما وطن خرابوي په نه وجه باندې. ګوره د افغانستان خو ډېرو ملکونو سره سرحدونه دي، تاجکستان دی، چاینا هم پکې شته مثاله، ایران هم د هغه سره دا شخړې دي. په کار خو دا و چې چاینا سره نښتي وی، په کار خو دا و چې مثال تاجکستان او ایران سره نه، ځکه هغوی دا ګوتې نیولي ده. پخوا دا میډیا نه و، دا منافقت نه ښکارېږي، دا اوس ښکارېږي که نه. نو موږ وایو چې باید دا د ورورولي یو بل سره داسې ختمه نه شي، دا زړه کې ترحم زموږ د یو بل سره پاتې، د هغو ګیله موږ ومنو چې واقعا دا حق ګیله ده، صحیح ګیله ده، په حق باندې ته صحیح خبره ته کې. ولې دا ډبل فیس پالیټکس وشي؟ ولې زما په ملک کې مثال ته زه اکثره خلکو ته وایم چې دوی داسې دی چې مثال په ګاونډي باندې دغه پیرزو دی خیر، هلکه هلته اسلامي نظام او دلته مشرف په خپل کتاب کې لیکلي چې ما سره 2 اپشن وو، ایدر اکسپټ طالبانایزیشن اور ایدر اکسپټ وار اف دغه امریکا. ایا زه طالبانایزیشن قبول کوم یا دا وایي؟ ما ویل نه، دا زه نه قبلوم. لکه چې ته نه قبلې نو ته به بل چا باندې ولې مسلط کې، بل چا ته ولې تشویق ورکوې چې خپله وجنګي او بیا ووایې دا پالیسي جوړه کړه چې نه هلته موږ خرابی کوو نه دلته خلار هلته کښېنه. دغه ګیلې دي محترم ورونو، دا شروع دي. او زه وایم چې باید مسلمان د یو بل په درد باندې ودردېږي. دا خو څه کافر نه دي که سړی زه د ملک نه به وباسو، کفار دي، مسلمانان دي، منځونه کوي، عبادتونه کوي، په تکلیف کې دي، غربا دي خلک چې هغه زه وایم چې د ګاډي قریب هم ډېر مشکل سره پیدا کړي. نو 40-50 کاله بعد دا خو ترحم خلک وایي چې هغه اسلام دې من نه وباسه، د پښتونولي هم دا تقاضا ده. ښه دې په مقابله کې د پنجاب سره بارډرې کلاو دي، سیکانو ته مثال په اون د سپورټ باندې ویزې هم ورکول کېږي، افغانانو دپاره یو ویزه په 3000-4000 ډالرو دې باندې ورکول کېږي. ولې دا خو څه یورپ نه دی، خو زما ګوته خوږ ده، دا خوږې ګوتې نه مې ته رانیسي. زه به داسې یو حالت چې په ما وي او ستا طرف نه په ما وي، زه به تا سره مینه او محبت وکړم، دا کېدلی شي.
څه وجه ته په باندې هغه دا خو انټرنیشنل قانون دی چې ویزا باید ورکړي له یو کس ته ریجکټ کړې که نه تا سره باید پروف وي چې لکه ستا د ریجکشن وجه دا ده چې لکه مثال تا موږ ملک دپاره خطره ګورو کومه خطره ده هلکه بعضې پکې داسې وایي چې لکه دې ملک مثال دهشتګردي کېږي او دا کېږي نه دغه خبره هم غلطه ده دا دهشتګردي خو شو کله په وزیرستان باندې حملې وشولې کله په سوات کې وشوې په دیر کې وشولې په نورو ځایو کې مثال په مومندو کې وشولې هغه خلک راپاڅېدلي هغه د پاکستان په خلاف جنګېږي دي خو اکثره دغه خلک دي څومره چې ګیر شوي همدغه خلک دي دې ملک کې چې مثال کرایم ریشیو تاسو وګورئ پوښتنه وکړئ چېرته عدالت کې په سلو کې چېرته یو کس به چېرته افغاني هغه هم کرایم ډومسټک وایلنس چې ورته وایي یا مثال یو موبایل یې چا نه اخیستی دا خبره هم کمزوري چې لکه هلته موږ ته ملک خرابوي او دا کوي دا ملک خو دغه پنجابیانو خراب کو چې لوټ هم دوی کو تاسو وګورئ هلته بورډر کولاو کړی دی دا خو اصل کې انډیا دوی سره ټریډ نه کولاوي کنې که ټریډ یې کولاو کو دوی ورته پاپا او زاري وخي خاطر هغه سره په بورډر د کولاو پرېښی دی صرف بس اون د سپورټ باندې ته ویزا ورکوي ما سره د 3000 $4,000 زما مریض ته نه ګوري زما تکلیف ته نه ګوري ماته زما ګیلې دي ستا سره دا ګیلې چې حل شوي نه محترم ورونو دا دردونه به یو بل هم داسې وینو او تا داسې نه دی ګوره په مسلمان باندې چې ته یو ظلم وکړي ظلم بدله درنه اخیستل کېږي باید د یو بل سره موږ مینه محبت وکړو دا حکومتونه خو داسې دي دا خو بس د بل چا غم نه کوي حکومتونه زه نه یادوم دا خبرې زما عامو مسلمانانو ته دي کوم چې احساس لري کوم کې اسلامي هغه جذبه موجود ده کوم چې لکه زه صحیح ځان ته مسلمان یم دا قوم پرستي زه نه کوم هغو دپاره زما دا خبرې دي باید د یو بل درد دا ومومو ته ما رانیسي د سره د کاډه ټول عمر بس همدغه کې دی غریبانان تیر شو پولیس ونیوه 2000 برا کې کني پرېږدم دی کني دا پرچس پې اچومه 3000 برا کې زه نه کاروبار ته وتلی شم نه کوم کاروبار کولی شم نه کوم کور په خپلو پیسو اخیستلی شم زما بل چا په نوم به یې اخلمه داسې یېرې یو ژوند دی ټول عمر همدې کې تېر کړی لکه کوم یو ملګري زموږ مثال ورکوو دا خبره که مخکې د شودو او د پی او د مثال د دغو د شاتو د دې ویلې بهېدلې یا د پاکستاني روپو دغه چې ریټ د ډالر نه هم جګو مثال او بیا راغلي دوی او داسې خراب کړي سړی بیا مو چې لکه ګوره داسې تاسو د وجې نه وشو دا خو داسې هم نه وه موږ ته رعایت دي څومره فنډ به چې د افغانانو په نوم راغله هغه بس خورد برد به شو لکه ګوره دا ملک خو د همدغه فنډونو په ذریعه باندې جوړ شو $200 مثال هغه ته به راغله $1 به هغو ته میلاو شي 199 به دلته خورد برد شو کوم ځای نه ته د هغې ځای نه د ګیله د هغوی نه کوم ځای کې کور یې خپله جوړ کړه د خټو کور د تکلیف سره او ستا باندې بوج دی ناشنا په تا باندې بوج دی نو باید دا قوم پرستي د ځان نه وباسو هغه هر چا کې موجود دي هغو طرف ته هم دا وایو چې لکه دا ګوره نه چې انډیا ده انډیا ده نه انډیا که تا سره ښه هم کوي هغه دې دپاره نه کوي چې لکه هغه د مسلمانۍ او د ستا دردو سره دی نه هغه هم خپله منافقت کوي دا خبرې کول چې بارډر سردار راځي او هغه راځي فنس لګېدلی دی خلک ولاړ دي مخکې خو به دا و چې اشرف غني دی مثال یا کرزی دی او هغه سره انډیا ده او انډیا دا کارونه کوي اوس خو خپل خلک دي بیا هم ستاسو ګیله ده او ګیلې دي د امریکا دغه پاتې دي داسې هغه خپل ناکامي بل چا باندې ورچولی خپل بارډر سیکور کولی نه شي خپل بارډر خیال نه شي ساتلی پخوا به داسې و هغه انډیا پاکستان به چې خلکو ویله وریځ به هم چې راغله ویې انډیا نه کیه هغه کیسه و شروع ده لکه بارډر سیکور شوي دي بارډر کې مثال بغیر د پاسپورټه څوک نشي تللی فنس لګېدلی دی نو بیا هم چې څوک راځي خو خپل نقصان دی دومره فنسنګ او دومره روپو نه بعد هم چې څوک راننوځي نو بقا والله چې مخکې اشرف غني بکا او فلاني بکا اوس خو خلک هم تلي دي نو معنی دا چې هسې په خپله ناکامي په بل چا باندې ورچول دا هغه دردونه دي چې دې خلکو دي مثال که هغه د بلوچانو دي که د نورو دي بس هغه راپاڅېږي هغه بغض او کینه په نورو خلکو نه وباسي هغه خبره وایي تا ته خو څه نه شم ویلی مړ به دې پلار کړم هغه خبره ده بلوچان او دا نور راجګ شوي دي لکه د بلوچ د افغاني سره څه کار دی مثال یا د دیروال د افغاني سره څه کار دی یا د مومند د افغاني سره څه کار دی پخوا نه دا خلک موجودو او بس دلته به هر څه چې کولی یې کول نو دې کې مثال د افغانانو کوم قصور شو داسې بېوزله خلک دي خلک وایي بس کوم شی چې سړي ته نږدې په هغه باندې خپل لاسونه صفا کوي دوی هم همدغه کار زده کړی دی چې بس دا دی او بارډر نه خو دې باندې اوس دا څه کوي پر حکومت پرشرایز کوي چې لکه دا خلک درلیږو یا ووایي چې بس فلاني او فلاني خلک دی هغه بندو نه خو غریبانو سره څومره وس دی چې مثال هغه بندو دا بندو دې کې تکلیف دی غریبانو خلکو ته کم چې مثال دیاړې مار دي دا چې هلته لاړ شي 5 روپۍ وس یې نه رسېږي دا به اوسېږي چېرته کوم ځای کې به اوسېږي یو دم دومره خلک یو ځای باندې ورشي نو دا تکلیفونه دي دغه سړی که احساس نه لري که نه بس دویم چې هغه کې هغه اسلامیت به کمزوري نو دا د اسلام د وجې نه دا خبرې ما وکړي بل یو څه هم پکې مقصد نه و